سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. افغانستان ولې څوک نشي نیولی او که ویې نیسي ولې تر ډېره وخته نشي ساتلی؟ افغانستان ته ولې د امپراتوریو هدیره ویل کیږي؟ څه شی دی چې دا غریب هیواد سره مرسته کوي تر څو د دشمنانو نه یې وساتي؟ کوم علتونه دي؟ نو راځئ په دې ویډیو کې دا علتونه اورو چې ولې افغانستان داسې یو هیواد دی چې د ډېرو زورورو خلکو دپاره چې ځان ته یو پاور وایي، طاقت وایي، د هغوی دپاره هم د افغانستان نیول او افغانستان اشغال ساتل ډېره ګرانه ده. ولې علت یې څه دی؟ راځئ د دې ولې جواب پیدا کړو. در سال 2001 ارتش آمریکا وارد افغانستان شد. اونها داخل افغانستان شدند و با حمایت از نیروهای مردمی طالبان رو شکست دادند. یک دموکراسی در این کشور شکل گرفت و ارتش ملی افغانستان هم زیر نظر آمریکایی‌ها تشکیل شد. اما بعد از 20 سال آمریکا متوجه شده که این کشور رو نمیتونه نگه داره. برای همین داره میره بیرون. 2001 کې امریکایان راغله، اردو یې جوړه کړه، هغه نظام یې وران کړلو، خو 20 کاله وروسته یې متوجه شول چې یاره نه کېږي نور، باید خپې سپکې. تمام افغانستان رو تصرف کرده. ارتشی که 20 سال زیر نظر آمریکایی‌ها تربیت شده اصلا جلوی طالبان مقاومت نکردن و پا به فرار گذاشتن. پس می‌بینیم که نیروهای آمریکایی هم مثل نیروهای شوروی دست از پا درازتر از این کشور میرن. قبل از شوروی هم انگلیس‌ها به این کشور حمله کرده بودن. اونها هم دست از پا درازتر آخر سر از افغانستان رفتن. د امریکایانو نه مخکې شورویان راغلي او دومره ډېره وسلې ځان سره راوړې وې چې دندانپور تر دې ځایه پورې وې ډک راغلي وو. هر رقم وسله د هغه وخت ورسره وه، مدرنه وسله. نه مخکې انګریزان خو ونه شو پرېښوده. افغانستان کشور خیلی بزرگی نیست. جمعیتش هم آنچنان زیاد نیست. غټ هیواد هم نه دی. 3 تا ابرقدرت دنیا. افغانستان دومره ستر هیواد هم نه دی لکه موږ چې د چین سره مقایسه کو، هند سره مقایسه کو، قزاقستان سره مقایسه کو، امریکا سره، روسیې سره. دومره غټ هیواد هم نه دی. خلک هم کم دي، جمعیت هم کم دی، 30 میلیونه څه شی دی، او اقتصاد هم ډېر زیات خراب دی. بیا ولې نشي نیول کېدلی؟ بیا ولې که ونیول شي نشي ساتل کېدلی؟ اشغال نشي پاتې کېدلی؟ یکی پس از دیگری از این کشور فرار کردن. به راستی چرا؟ ولی کارشناسان نظامی دنیا دلیل شکست کشورهای بزرگ در این کشور رو هیچ چیز نمیدونن جز جغرافیای خشن افغانستان. نو د نظامی چارواکارپوهان تر ټولو غټ علت د افغانستان جغرافیه او ځمکنی جوړښت بیانوي، او په دې جوړښت کې د افغانستان غرونه ډېر زیات رول لري چې د دیوالونه یې جوړ کړي دي. هر یوه دره کولی شي چې ولس پکې پټ شي، د خپل ځان نه دفاع وکړي، د خپل هیواد نه دفاع وکړي. نو د افغانستان غرونه د افغانستان په ساتلو او د افغانستان د اشغال نه په بچ کولو کې ډېر زیات رول لري. افغانستانم مثل برادرش ایران پر از کوههای خشن و بیابونهای خوفناکه. ایران مثل برادرش ایران. یک موزل دیگه افغانستان اینه که نجات افغانستان با هم نمیسازن. اونهایی که مرزهای افغانستان رو کشیدن بدون هیچ مطالعه‌ای فقط برای استفاده خودشون به این شکل مردم رو تقسیم کردن که خودتون میدونید کیا بودن، روسیه و انگلستان. نو روسان او انګریزانو د افغانستان د سرحدونه، شمالي سرحدونه او د افغانستان شرقي او جنوبي دغه سرحدونه د خپلې ګټې لپاره استعمال کړي دي او د خپلې ګټې مطابق د سرحدونه ویستلي دي، او په دې نتیجه کې د افغانستان ته غټ سرخوږی هم جوړ کړی دی. ځکه د افغانستان په جنوب او ختیځ کې یو غټ قوم 80 میلیونه نفوس لري، دا په منځ باندې نیوی کړی دی او د دوی ترمنځ سرحدی کرخه وستلی ده، البته فرضی سرحدی کرخه. مثلا پشتونها در نیمی از افغانستان هستند اما بیشتر اونها در پاکستانن.
60 میلیون پشتون رو با یک خط از هم جدا کرده. امپراتوری بریتانیا با استفاده از ضعف داخلی دولت ایران هر کاری دوست داشتن تو این منطقه کردن. این مرز در سال 1893 تعیین شده، خطی که هنوز هم یک مرز رسمی شناخته میشه. شما این خط رو نگاه کنید، دقیقاً در وسط پشتونها کشیده شده. دقیقاً مثل این میمونه که روسیه و آلمان لهستان رو از وسط دو قسمت کنن. یه جورایی خود لهستانی ها این خط رو قبول نخواهند کرد. دا داسې مثال لري لکه لهستان نه پوهېږم د ایرانیانو پولینډ ته لهستان وایي که کوم ځای ته چې دا په منځ نیمایي کې او نیمایي روسان واخلي او نیمایي جرمنیان یا المانیان واخلي، نو هېڅکله به هم د لهستان خلک دا ونه مني ورسره. نو عین کار افغانستان سره هم شوی دی او افغانان هم دغه کرښه نه مني، هېڅکله یې نه مني، نه افغان مني نه د افغان حکومت مني. که دا کرښه رسمي کرښه وي نو هماغه اوله کې چې تړون وشولو خبره به ختمه شوله، خو د تړون نه وروسته هر ځل چې نوی پاچا راغلی دی نو دی ورپسې دا خط راوړی دی چې وروره پلار دې دا خط امضا کړی دی، تاسې هم امضا کړئ. بیا چې بل پاچا راغلی دی بل پسې هم راوړی دی، حتی په امان الله خان هم فکر کوم امضا کړی و. نو دا که چېرته رسمي خط وی، رسمي کرښه وی، نو دا بار بار د دې امضا کول په هر پاچا باندې نوي کولو ته بیا ضرورت څه و؟ دقیقاً مثل خط دورند که وسط پشتون هاست و پشتون ها نمیتونن قبول کنن که وسطشون یک خط وجود داشته باشه. برای همین این مرز رو اصلاً حساب نمی کنن. این خط دقیقاً از وسط کوه ها رد میشه و کنترل اون بسیار سخته. برای همین رفت و آمد نیروهای مسلح بین این طرف و اون طرف هر روز اتفاق میفته و همین این ناامنی ایجاد میکنه. این خط دروغین باعث شده همه جور قاچاقی اتفاق بیفته. از قاچاق اسلحه بگیر تا مواد مخدر. شاید براتون جالب باشه که بدونید خط دورند یعنی این مرز خطرناکترین مرز دنیا حساب میشه. زه خو دې نه وم خبر چې د افغانستان دا ډیورند خط دا د نړۍ تر ټولو خطرناکه سرحد ګڼل کیږي او د دې نه ډېر زیات قاچاق هم ځي راځي، وسلې هم ځي راځي دواړو طرفونو ته. نو د نړۍ په سطح حتی وایي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ چې کوم سرحد دی دا د هغې نه هم خطرناک دی. او الله اعلم څنګه خطرناک دی. حتی خطرناکتر از مرز دو کره. هیچ مانعی در این مرز وجود نداشته، فقط کوه. اما به تازگی پاکستان این حصار رو کشیده و 2 ماه پیش تموم شده. ولی چیزی که مهمه اینه که ساکنین این طرف و اون طرف حصار این خط رو به رسمیت نمیشناسن. برای همینم هیچ موقع نمیشه که اینجا یک مرز واقعی ایجاد بشه. و هیڅ کله نه کېږي چې دلته د واقعي او رښتینې سرحد جوړ شي، ځکه دا یو قوم دی، څوک یې نه پرېږدي ورسره. پاکستان 2 میاشتې مخکې په دغه 2.5 کیلومتره سرحد باندې دغه ولګولو، تار ولګولو، سیمې خاردار یې ولګولو د امریکا په پیسو باندې، ځکه امریکا خو په سیمه کې بل ملګری نه لري، یوازینی ملګری یې همدا دی. ولې دا خو سیمې خاردار دی چې د کانکریټي دیوال هم وکړي، دا قوم خو تا سره دا نه ماني. دا بله ورځ ما خبرې اورېدلې په سپین بولدک ناخوا د کوټه د که چمن دی، دلته د کرښې هغې خوا خلکو اعتراضونه کول، اوس هم ناست دي، دوی ویزا او پاسپورټ تا سره نه مني او په دې اعتراف وکړلو چې موږ د پاکستان نه یو، موږ د پاکستان خاوره نه یو، دا خاوره د لوی افغانستان ده. نو ته به خواري کوې، کوشش به کوې، د امریکا نه به پیسې اخلي، امریکایان به هم تا سره انډیوالي کوي، دا هر څه به د سرحد په توګه مني، نتیجه خو نه ورکوي. روسانو څنګه خپله خاوره واخیستله، څنګه هغه ځای کې چې روسیان اوسېدل روسي ژبه یې ویله، زور پکې راغی وینیوله. بقیه مرزهای افغانستان هم همینطوره، همشون به خاطر نفع این دوتا امپراتوری بوده.
برای همین این کشور رو هیچ قدرتی نمیتونه کنترل کنه. یکی از دلایلش هم اینه که به دریا هم راه نداره. یعنی اگر بخوای بیای توش باید از کشورهای همجوارش رد بشی. یو بل علت د غرونو نه علاوه یو بل علت چې نشي کولای افغانستان ونیسي هغه دا دی چې افغانستان په وچه کې ګیر هېواد دی. ته چې افغانستان نیسي راځي ته مجبوري چې د افغانستان یو ګاونډي ته ته لاره درکړي او بیا افغانستان ته راشي. نو که امریکایان راغلي نو زمونږ خوږ او دوست او ګران د زړه سر ګاونډي پاکستان ورته لاره ورکړله. که دې لاره نه یې ورکړې امریکا دپاره ناممکنه وه چې هغه د افغانستان ونیسي. نو اوس هم موږ ډار یوازې د همدی نه لرو. د افغانستان که خدای مکه څوک نیسي هم د همدوی د لاسه بېنیسي د همدې لارې نه. نور شمالي ګاونډیان، شمال ختیځ ګاونډیان، د لویدیځ ګاونډیان، ګاونډي ایران، دوی د پاکستان په نسبت موږ سره صادق او ښه دي. تازه اگر هم از کشورهای همجوار رد بشی و داخل این خاک بشی، تازه مشکلاتت شروع میشه. ممکنه هیچ ارتشی جلوت نباشه، اما ارتش خاک افغانستان جلوته و نمیذاره کنترل این خاک رو به دست بگیری. چرا؟ به خاطر این مرزهای اشتباه و کوهستانی که در این منطقه وجود داره. رشته کوههایی که دیوار پشت دیوار قرار گرفته و یک ارتش با تمام تجهیزاتش میتونه در اونها پنهان بشه. %75% این سرزمین به این شکله. 15 سلنه د دې ځمکې د دې یو هېواد هر کدوم از غرونه دره‌های دي، این درې کوهستان دي. میتونه یک ارتش پنهان بشه. هره دره کې خلک پټېدلی شي. کوهستان‌های افغانستان راننه خو به وزې وایي را به شي افغانستان ته. اشغال به یې کې خو یې ساتلی نه شي د ډېر وخت دپاره. ځکه که ته راننه وځې ستا مشکلات تازه شروع کېږي. داسې نه ده چې مشکلات دې ختم شو افغانستان دې ونیو. مشکلات شروع شو. ته صحیح ده چې یو غټه اردو به قوي اردو به دې مخه ونه نیسي. د افغانستان ولس دې مخې ته ولاړ دی او نه دې پرېږدي. نو ملګرو ویډیو همدغومره وه. غوښتل مې چې دغه ویډیو د لارې ستاسې او زمونږ معلومات را زیات شي او دا چې ولې افغانستان د ناممکنه ده چې افغانستان دې ونیول شي. د دې تر څنګ ځینې ملګري چې دا ویډیو ګوري او هغوی په دې تمه دي او داسې فکر کوي چې کیدی شي موږ واخان ونیسو، موږ دا ځای ونیسو، موږ هغه ځای ونیسو. نو دوی ته یو درس شي، یو سبق شي، یو یاداوري شي چې د افغانستان نیول خو ناممکنه ده. ولې د افغانستان د جغرافیې پراخول انشاءالله چې امکان لري. نو که ویډیو خوښه شوي لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. ښه وخت ښې چارې.